منو دا چې د عادل ذات طرف نه د کتاب نظر شو، د عدل ولا کتاب، د انصاف ولا کتاب دی. لیکن د فیصله په وخت کې د عدل ولا کتاب باندې بیا فیصله نه کوو. بیا زمونږ تاسو فیصله پر خپل خپل رواجونه دي، خپل اوپری دواله ده، خپل نرخ دی، خپل عدالتونه دي، هر چا جوړ کړي د هر ملک ولا چې بدل لاړ میکاله وغیرہ دی باندې فیصله کوو. حال دا چې هغه فیصله نشي کولای عزتمندو، او فیصله نشي حل کولای. زموږ خپل وطن به واخلو، خپل ملک به واخلو چې کوم وخت نه آزاد شوی دی، د هغه وخت نه فیصله روانې تر اوسه پورې نه دي حل شوي، تر اوسه پورې نه دي حل شوي، نه حل کېږي. تاڼو مخې ته به تاسو د ګاډي ډیمبرونه لیدلي وي، هسې ضایع شي مسلمان مال، هسې ضایع شي، څوک نه یو شی وباسي، څوک نه بل شی وباسي. ته وکیل ونیسه، چالاک وکیل ونیسه، هغه بل ونیسي، ته پیسې ولګوه، بیا فیصله راغورځار کي، ګواهان په کچارو کې په لګاو خرڅېږي. عزتمندو کم ذات چې د اسمانونه پیدا کړي دي، کم ځمکه پیدا کړي ده، او چا چې پیدا کړي یو هغه زمونږ ستاسو فیصلو باندې ښه پوهېږي چې په څه شي باندې حل کېږي، په څه شي نه حل کېږي. نو هغه ذات عزتمندو مسلمانانو موږ تاسو ته د الله خپل کتاب را لېږلی دی، خپله رساله یې را لېږلی، خپل پیغام یې را لېږلی چې په دې باندې فیصلې کوو. د برګې نه چې کله د نوي ګاډي روباسي خلک، د کمپنۍ نه نوی ګاډی روباسي، د کمپنۍ والا ورسره خپل رسید ورکوي او در خپله کاپي ورسره وي. هغه خو به ځای پرېږده چې یو شیمپو هم څوک اخلي د 100 روپو والا، هغې باندې خپل هدایت لیکلی وي، یا د 150 روپو پالتا اخلي ډاکټر، هغې ځای خپل هدایت لیکلی وي کمپنۍ والا. هلکه دا دوایي مونږ جوړه کړې د مونږ په طبیعت پوهېږو، دا ماړه خوري، دا په نهاره باندې خوري، دا به دغه ټیم خوري، دا به دغه ټیم نه خوري. خلک هدایت ګوري، هغې موافق خپل ګاډی چلوي، هغې موافق خلک دوایي استعمالوي، هغې موافق خپله زندګي جوړوي. عزتمندو نو کم ذات چې د اسمانونه پیدا کړي یو، زه او ته یې پیدا کړي یو، آیا موږ تاسو بې هدایته را لېږلي یو؟ آیا موږ تاسو دا غټ بېوقوفتوب نه وي، غټ کمعقلتوب یې نه وي چې پیدا کړي الله یو، او بیا یې دغه زندګۍ تېرولو لپاره هدایت هم را لېږلی دی، او هغې د شرح دپاره، د وضاحت دپاره، تشریح دپاره، بیان دپاره، چې خبره چا باندې پټه پاته، هغې دپاره یو بیانونکی هم را لېږلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او بیا موږ عزتمند وو چې نه، موږ به د ګاډي والا خبره منو، د کمپنۍ خبره منو، د بیټرۍ والا هدایت به منو، لیکن د الله هدایت نه منو. دا به څومره عزتمند نمک حرامي وي. لږ په دې کې لږ سوچ کول پکار دي. کله چې د خبره ما وکړله، زه په کار زب کې سوچ وکړم، تا واورېده په کار تم به سوچ وکړې، د یو طرف د غوږ بند کې واورېدله، او دا به دماغ ولا ویر کې ریسرچ وکړه، تحقیق وکړه، لږ وکړه چې الله تعالی څومره نعمتونه را کړي دي، او زه د الله څومره نافرماني کوم. ما و تعالی سوچ یو 10 روپۍ څوک راکړي، موږ تاسې قدر کوو، احترام یې کوو، یا الله ما سره احسان کړی دی، والله کوي دا احسان زهیر کم، و په هر ځای کې چې وي که نه، زه به دم مالا تړ کوم، منډه تړ کوم، ځکه زما سره پلنګي سخته کې په کار راغلی دی، مالا یې وینه ډراپ را کړی دی، فلان یې را کړی دی. الله سبحانه وتعالی ما ته غټ بدن را کړی دی، لاس او سترګې او خپې او بدن زړه دی را کړي دي، د هغې نه بغیر د انسان زندګي مشکله وي، نه تېرېږي، ولې بیا د هغه ذات احسان نه منو. څومره نمک حرامي د عزتمندو، لږ سوچ وکړه، څومره بې وفایي ده زموږ ستاسو د خپل رب سره، د الله د کتاب سره. د الله کتاب له وقت عزتمندو مسلمانانو ورکوو، کم چې قیمتي وخت دی، کم قیمتي ټیم دی چې په هغه وخت کې د ماشوم ذهن پریش وي، تازه وي، هغه ټیم عزتمندو موږ تاسو دنیوي کارونه له ورکوو، یونیورسټۍ کالج سکول له ورکوو. سکول ویل صحیح دي، خو د الله د کتاب نه وړاندې نه دي. او کم ټیم کې چې د ماشوم دماغ ښه آلوده شي، او ښه دماغ خراب شي، په منډو پیدل مزلې وکړي، هلته کې هم چغې ووهي او ستړی شي، ماسپښین نه بعد هغه د الله کتاب ته کښېنوو، کله را درومي کله نه را درومي. غټ عالمیه عزتمندو دا ده چې کله د سکول چوټیان نه وي شوي، مور یې نه درومي خپلوانو له، مور خپل پلارګانې له نه درومي، هلته سکول چوټي را درومي. او سکول چوټي چې شي د الله کتاب له چوټي خو بس لاړ شي، څه له یاره سکول چوټیانې شوي دي، مور یې پکې لاړله، د الله کتاب.
نو دې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو موږ تاسو د الله د کتاب سره خاص خلکو او عام خلکو چې کومه معامله راغسه دا ډېر د خفګان ولا د عزتمندو دا ډېر د افسوس ولا دا ډېر د ژړا ولا د عزتمندو